السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، د کرکټ په اړه مې نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د افغان لوبغاړو په اړه هم معلومات درکوم چې د نیپال په لیګ کې ډېر ښه ځلېدلي دي. عظمت الله عمرزي د اولې لوبې په څېر نن یو ځل بیا خپله وړتیا ښکاره کړه. د خپلې لوبډلې په ګټه یې ډېر زبردست بالینګ بیټینګ ترسره کړی دی چې په دواړو کې ځلېدلی دی. سمیع الله شنواري او شرف الدین اشرف په همدې لیګ ورسره لوبېدلي دي او محمد نبي د خپلې پخوانۍ لوبډلې سنرایزر حیدرآباد په اړه باندې هم څرګندونې کړې دي. دی وایي چې سنرایزر حیدرآباد لوبډلې نه باید د ډیویډ وارنر او راشد خان سره داسې کړې وای. او همداسې نور تازه لنډ مهم خبرونه مې درته چمتو کړي دي. په دې هیله چې ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. محمد نبي وایي سنرایزر حیدرآباد باید له راشد خان او وارنر سره دا ډول چلند نه وای کړی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لونډر محمد نبي د هند غوره لیګ کې د خپلې پخوانۍ لوبډلې سنرایزر حیدرآباد په اړه څرګندونې کړې دي او د لوبډلې مدیریت یې په ځینو تېروتنو ملامت کړی دی. محمد نبي د راشد خان او ډیویډ وارنر په اړه وایي چې سنرایزر حیدرآباد ورسره سم چلند ونه کړه او نه باید د دوی سره دا ډول چلند سوی وای، ځکه دوی دواړه د لوبډلې پیاوړي لوبغاړي وه. ډیویډ وارنر د 2020م کال IPL سیالیو پر مهال لپاره ملوېدلی و چې بیا له لوبډلمشرۍ څخه هم کښېنول سو او په وروستیو کې حتی د لوبغاړو سره یو ځای هم نه و او د نندارچیانو په منځ کې به ناست و چې بیا سم د لاسه ورسره قرارداد هم ختم کړ. وارنر د ډیلي کیپټلز لوبډلې سره تړون وکړ، راشد خان سره هم په تړون جوړ رانغله او راشد خان هم د ګجرات ټاینټس لوبډلې ته ولاړی. راشد خان ګجرات لوبډلې ته بهترینه لوبې وکړې او د دې لوبډلې په اتلولۍ کې مهم رول ولوبوي. هیر دې نه وي چې وارنر هم سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ته اتلولي ګټلې وه، یو ډیر مهم لوبغاړی و او راشد خان هم ورسره غوره لوبې وکړې، کلیدي لوبغاړی و. رامیز راجا نجم سټي د کرکټ په الف او ب هم نه پوهیږي. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی مشر رامیز راجا ویلي دي هغه کسان چې له کرکټ سره هیڅ تړاو نه لري اوس له کرکټ بورډ سره یو ځای سوي دي او کرکټ بورډ اجاره کړی دی. نوموړي په خپل یوټیوب چینل کې په خبرو کې وویل چې دا لوبه یوازې د کرکټرانو لپاره ده، کرکټ بورډ کې باید سیاست نه وي. د نجم سټي د راوستلو لپاره ټول اساسي قانون بدل سو چې دا ډول کارونه د افسوس وړ دي. هغه وویل اوس د روزونکو د بدلولو خبرې روانې دي، دوی د مکی ارتر راوستلو په فکر کې دي. سکلین مشتاق ته هم باید احترام وکړو او د بابر اعظم په ملاتړ وایي له بابر پرته لوبډله هیڅ هم نه ده. رامیز راجا وویل کله چې موږ د اسیا جام کوربتوب ترلاسه کړ، هند وویل چې موږ به هلته نه ځو. هندیان له ما سره مینه لري خو د هند پر وړاندې د پاکستان بریا ضروري ده. د یادولو وړ ده چې د پاکستان کرکټ بورډ اوسنی مشر نجم سټي بیا وایي که رامیز راجا چیرې په لوبو تبصرې کوي نو موږ ورته اجازه ورکولی سو. د نیپال په شلاوري لیګ کې نن یو ځل بیا درې افغان لوبغاړي ولوبېدل، عظمت الله عمرزي، شرف الدین اشرف او سمیع الله شنواري. چې عظمت الله عمرزي د تیرې لوبې په څېر نن یو ځل بیا ډېر ښه وځلېدی، د خپلې لوبډلې په ګټه یې زبردست بالینګ زبردست بیټینګ ترسره کړ. عظمت الله عمرزي په دې لیګ کې ډېر زبردست ځلېږي، په اوله لوبه کې یې هم 15 منډې جوړې کړې وې، نن یې بیا د خپلې لوبډلې په ګټه 43 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې دي، ورسره 3 مهمې ویکټ یې هم اخیستې دي. د ایروسیټ لیګ 8مه لوبه د کټمنډو نایټس او جانګپور رایلز لوبډلو ترمنځ ترسره شول چې د عظمت الله عمرزي کټمنډو نایټس لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره هلیکس بلیک تر ټولو ډېرې 83 منډې جوړې کړې، بیرنډپ سینګ 49 منډې جوړې کړې او عظمت الله عمرزي په 15 بالونو باندې 43 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې چې 4 شپږیزې او 1 څلوریزې په بیټینګ شامله وه. جانګپور رایلز ته شرف الدین اشرف په 2 اورونو کې 22 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې ترلاسه کړه او په وان سره په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې، 2 ویکټ یې ترلاسه کړې. جانګپور رایلز د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 155 منډې جوړې کړې چې په 53 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره سمیع الله شنواري تر ټولو ډېرې په 22 بالونو باندې 90 منډې جوړې کړې، 1 شپږیزه او 2 څلوریزې ووهلې. شرف الدین اشرف په 11 بالونو باندې 19 منډې جوړې کړې، 1 شپږیزه 2 څلوریزې ووهلې او عظمت الله عمرزي په بالینګ کې ډېر زبردست خوندور بالینګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 25 منډې ورکړې، 3 مهمې ویکټ یې ترلاسه کړې. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.